ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو د صبر خبرونه کې درته زه ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن سیر پاچا هر کله کوم خدای دې وکړي چې موږ سره د دې خبرونو تر پای عملتیا وکړي. قدرمنو دوستانو دا ځل مو درته دې مرکزي خبرونه کې چې موږ د ترتیب کړی ده د شهید سردار محمد داود خان د هغه وخت سره چې دې باندې کودتا کېږي د هغې مرکه ترتیب کړې ده او دوستانو د هغې د خولې نه به دغه مرکه هم واورئ او د دې خپرونې تر پایه ماتیاګانې مو کوي. دوستانو دغه کودتا چې د افغانستان دپاره بدې پایلې تر شا ولرلې او د هغه دمه تر دې دمه د څلور لسیزې زموږ ستاسې په جنګونو کې تېرې شولې او د بد عواقبو سره مخ شو. دا دغه بدبختي د ثور د اومې د کودتا بدبختي ده چې افغانستان یې د وینو په سیلابونو کې ولړه او راولړه. قدرمنو دوستانو نو راځئ چې دغه ترانې ته غوږ کېدو. ترانې نه وروسته بیا د شهید سردار محمد داود خان مرکه تېر هېر یادونه دي او د تاریخ په څپو کې خپرونې ته به هم ورځو. بیا به هلته هم دغسې مرکزې خپرونې تاسې اورئ او په دې به رڼا اچوو. نو دوستانو دا چې زموږ او ستاسې دا یعنې څلوېښت کاله یا دا څلور لسیزې په همدغه حالاتو کې تېرې شوې. نو اوس مو دا خواست دی چې د دغه حالاتو نه دا په موږ او تاسو تېر شو عبرت واخلو، د یووالي اتفاق ته مخه وکړو، د وطن د آبادۍ او ترقۍ ته مخه وکړو، دغه راغلې سوله د دې د ټینګښت لپاره کار وکړو او ځوانان دې ته تشویق کړو چې هغه نور خارج ملکونو ته لاړ نه شي، د خپل وطن آبادۍ دپاره هلته کار وکړي. دوستانو دا وطن په موږ او تاسې حق لري ځکه دا وطن د موږ او ستاسې د مور حیثیت لري او دا یوه داسې عظیمه قهرمانه خاوره ده دوستانو چې دې ته هر یرغلګر راغلی دی هغه د ماتې سره تللی دی، په ګونډو تللی دی، په شرمنده تللی دی. راځئ دوستانو چې لومړی د اولي میر استاد دې ترانې ته غوږ کړو او بیا به د شهید سردار محمد داود خان مرکه چې د دې پسې شروع کېږي
امروز از احساسات صمیمانه و قدرشناسی شما به نهایت متاسفم و تشکرات قلبی خود را و خدمت شما تقدیم میکنم. اگر باید رفقا باشم، روز اعلام جمهوری ما یک جمله گفته بودم و این بود که در طول مدت مسئولیت های مختلف در خدمت وطنم همیشه در جستجوی هدفی بودم که برای مردم افغانستان، مخصوصا طبقات محروم و نسل جوان مملکت، یک محیط مثبت و واقعی نشو و نمای مادی و معنوی میسر گردد. سلام و عرض ادب خدمت شما بیننده های عزیز. امیدوار هستیم تا این دم جور و صحتمند باشید و برنامه معلوماتی من خوش آمدید. در این برنامه در مورد زندگی نامه اولین رئیس جمهوری افغانستان سردار محمد داود خان می‌پردازیم. امیدوار هستیم مورد توجه شما قرار بگیرد و کسانی که با ما تازه می‌پیوندند لطفاً چینل ما را لایک و سابسکرایب نمایید. تشکر. داود خان کی بود؟ سردار محمد داود خان بنیانگذار نظام جمهوری و نخستین رئیس جمهوری افغانستان بود. او همچنین یکی از قدرتمندترین زمامداران افغانستان در چند دهه اخیر شمرده می شود. نخستین رئیس جمهوری افغانستان با یک کودتای نظامی در 26 سرطان 1352 خورشیدی به قدرت رسید و کودتای پیروزمند خود را انقلاب نامید. داود خان با سرنگون کردن محمد ظاهر شاه پسر کاکای خود نظام سلطنتی را در افغانستان پایان داد و در نخستین پیام رادیویی خود پس از پیروزی در کودتا روی کار آمدن نظام جمهوری را اعلان کرد. نخست وزیری. اما داود خان کی بود؟ داود خان در 18 جولای 1909 میلادی در کابل به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلاتش در مدرسه نظامی کابل در سال 1931 وارد دانشکده افسری شد. داود خان پیش از آن که به نخست وزیری منصوب شود در سمت‌های گوناگون نظامی و امنیتی کار کرد. او برای مدتی در پست وزارت داخلی کشور هم کار کرد، اما او به اینها قناعت نکرد و در سال 1353 به عنوان نخست وزیر قدرت را به دست گرفت و 10 سال در این مقام بود. داود خان در زمان نخست وزیری خود 2 برنامه 5 ساله را به اجرا گذاشت. برنامه نخست از سال 1955 آغاز شد، اما به دلیل عدم حمایت کمک کننده های خارجی و استقبال سرمایه گذاران داخلی موفقیت چندانی نداشت. اما با باور برخی پژوهشگران برنامه دوم او نتایج مهمی در بر داشت. با گفته آقای انصاری شماری از شهرهای عمده افغانستان چند کارخانه تولیدی از جمله برخی از نیروگاه‌های برقی آبی افغانستان بر اساس همین برنامه ساخته شد. سیاست خارجی. با این همه برخی کارهای مهمی که داود خان در زمینه اقتصادی انجام داد، جایگاه اجتماعی او را تا حد زیادی مستحکم کرد. روی دست گرفتن طرح‌های بزرگ راهسازی اصلاحات اراضی و تأسیس کارخانه‌های تولیدی از کارهای مهم اقتصادی او بود. رابط خارجی داود خان بیشتر در جنجال‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان متمرکز بود و در زمان او تنش میان این دو کشور به شدت افزایش یافت. آغاز کودتا. داود خان در اوایل 1957 شماری از رهبران عمده این حزب را زندانی کرد، ولی هواداران حزب دموکراتیک خلق با نفوذ زیادی که در بدن دولت به ویژه ارتش و پلیس داشتند دست به کودتا زدند. کودتا علیه داود خان بامداد 7 ثور به رهبری حزب دموکراتیک خلق آغاز شد و تا پایین روز همه چیز تغییر کرد. داود خان با 18 تن از اعضای خانواده خود در داخل کاخ ریاست جمهوری کشته شدند و قدرت با حمایت شوروی سابق به دست حزب دموکراتیک خلق افتید.
هواداران کودتا جسد داود خان را همراه با جسدهای اعضای خانواده و شماری از محافظان او در گورستان دستجمعی در میدان تمرینات نظامی در نزدیکی زندان پل چرخی در حاشیه شرقی کابل به خاک سپردند. این روایتی است که اخیراً در پی تحقیقات کمیسیون ویژه کشف و شناسایی جسد داود خان اعلام شد. این کمیسیون به دستور حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تشکیل شده بود اعلام کرد که جسد داود خان و 15 عضو خانواده او را از این گورستان دستجمعی بیرون آورده و شناسایی کردند. دوستانو دا چې زمونږ د سباوون خپرونې د پای شیبې دي نشو کولی تاسو سره نور په دې خپرونه کې پاتې کړو چې بیا در سره د سباوون خپرونې او نورو خپرونو سره زه ډاکټر انجینر سید فضلرحمن صاحب پاچا حاضرېږم د هغه دمه درنه اجازت غواړم. تاسې په لوی او بخښونکي مهربان خدای سپارم. په مخه مو ښه.